د ګلبهار په نوم یو خیریه بنسټ نن په پلازمینه کابل کې له زرو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د یاد بنسټ د رسنیو مسؤل ویاند محمد عمر ځواک د یادو توکو د ویش د پیل په مراسمو کې وویل چې په دغه توکو کې وړه، غوړي، وریجې او 4 ډوله نور خوراکي توکي شامل دي چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت په زرو اړمنو کورنیو ویشل کیږي. د ځواک په خبره د یادو خوراکي توکو مجموعي قیمت څه د پاسه 8 میلیونه افغانۍ اټکل شوی چې د یاد بنسټ له لوري ورکول کیږي. د نوموړي په خبره په نږدې راتلونکي کې به له شاوخوا 3000 نورو اړمنو کورنیو سره هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. محمد عمر ځواک زیاته کړه چې ولایتونو ته د مرستو لړۍ د غځولو په موخه هلې ځلې روانې دي او تر دې دمه په ننګرهار، لغمان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له اړمنو کورنیو سره مرستې شوې دي. زموږ مرستې په ننګرهار، کونړ، لغمان شریف، کابل په هرې سیمه کې روژې پر رسیدو مناسبت روانې دي. هڅه کوو چې تر نورو ولایتونو ورسیږو. لکه وړاندې موږ پکتیکا ته تللي وو، پکتیا ته تللي وو، لوګر ته تللي وو، میدان وردګو ته هلته سیلاب چې راغلی و، غیزې ته تللي وو. هڅه مو ډېره ده چې ټول افغانستان هغه سیمې چې هغوی رښتیا چې فقر ځپلي ورشو او ناچارې اړمنې کورنۍ هغو سره مرسته وشي. په ورته وخت کې یو شمېر کسانو چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راغلي وو له باختر اژانس سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په دې سره به یې اقتصادي ستونزې تر یوه بري د حل شي. یادو کسانو له نورو ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د روژې په مبارکه میاشت کې تر خپله وسه د بېوسو کسانو لاسنیوی وکړي. د نورو خیرا بنسټونو غواړو چې د افغانستان مظلوم ملت سره همداسې مرستې وکړي. خلک ډیر غریب دي، کړېدلي دي، زورېدلي دي. 40 کاله جنگ تیر شوی په افغانستان کې. نو دوی سره دا ټول مالدار خلک چې دي دا د غریبانو سره مرسته وکړي، کومک ده وکړي. د یادونې وړ ده چې د ګلبهار بنسټ تر دې وړاندې هم سلګونو کورنیو سره د سون او خوراکي توکو مرستې کړې وې او وزګارو ځوانانو ته د کاري زمینې برابرولو په موخه یې په پلازمینه کابل کې د کیک او کلچو یوه کارخونه هم پرانیستې وه.